الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ډیرو محترمو او معززو دوستانو، په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړم چې په هغې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د کمال یو څو نښې ښودلې دي. د یو مسلمان بنده ایمان کله د کمال درجې ته رسیږي، نو د ابو داود شریف حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. نبی علیه الصلاة والسلام د ایمان د کمال د لپاره په دې حدیث کې څلور نښې ښودلې دي. که دغه څلور نښې په چا کې موجودې وي، نو سره د ایمان نه، نو دغه کس ایمان به مضبوط وي، د دې سړي ایمان به د کمال درجې ته رسیدلی وي. لومړی نښه په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښودلې ده چې هغه کس چې هغه یوازې مینه د بل مسلمان بنده سره د الله د رضا په خاطر باندې کوي، یوه نښه دا ده چې یو څوک من احب لله، څوک چې مینه کوي د بل مسلمان بنده سره د الله د رضا په خاطر باندې. یو مسلمان دی، هغه د بل مسلمان سره چې مؤمن دی، په دې خاطر ورسره مینه کوي چې دا کس ډیر تقواداره سړی دی، ډیر دینداره سړی دی، او د الله او د رسول په احکاماتو باندې منګولې لګونکی شخص دی، نو په دغه خاطر ورسره مینه کوي. بل مطلب پکې نه وي، خاص د الله رضا مطلب وي د نو یوه نښه دا ده. د همدې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي چې د ورځ د قیامت کې هغه سختۍ کې چې د الله د عرش د سوري نه بغیر بل سوری به موجود نه وي، دوه هغه ځوانان به د الله د عرش د سوري لاندې په دغه سخته ورځ، په دغه سخته ګرمۍ کې د الله د عرش د سوري لاندې وي چې یو بل سره د الله د رضا په خاطر باندې مینه کړې وي. نو دلته نبي علیه السلام د ایمان د کمال په خاطر باندې یو شرط مینه د مسلمانانو په منځ کې محبت د الله د رضا په خاطر باندې ښودلی. یو دوم وابغض لله، چا چې یو بل سره بغض وکړه د الله تعالی د رضا په خاطر باندې، یعنی یو مسلمان د بل مسلمان سره په دې خاطر باندې بغض او کینه کوي چې هغه د الله او د رسول د لارې منحرف وي، د الله او د رسول احکامات په ځان باندې نه پلي کوي، او د الله او د رسول په احکاماتو منګولې لګونکی شخص نه وي، نو په دغه خاطر باندې هغې سره بغض د الله د رضا په خاطر باندې کوي چې الله خوشحاله شي. دا دویمه نښه نبي علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې ښودلې ده. واعطى لله، بل د الله د رضا په خاطر باندې ورکړه کوي، یعنی په دغه خاطر باندې یو مسلمان بل مسلمان ته ورکړه کوي، کومک ورسره کوي، صدقه کوي چې د الله رضا په کار کې موجوده وي. نو دا دریمه نښه ده. یا دا چې یو کس د بل مسلمان سره کومک کوي، یو څه ورته ورکوي، د الله د رضا په خاطر باندې ورته ورکوي، د الله د خوښې په خاطر باندې ورکوي، نو دا دریمه نښه ده. ومنع لله، څلورمه نښه دا ده چې یو شخص دی، هغه بل شخص ته منع کوي، ورکړه نه کوي د یو څه شي، د یو مال یا د بل، یعنی کومک ورسره نه کوي، په دې خاطر باندې چې په ده کې د دا مطلب وي چې که زه د سره ورکړه وکړم، ده ته یو څه ورکړم، دا شخص د الله د لارې نه منحرف شخص دی، په دغه خاطر باندې د سره کومک نه کوي. نو دغه څلور نښې چې په چا کې موجودې وي، فقد استکمل الایمان، دا دلالت په دې باندې کوي چې د شخص ایمان مکمل دی. البته لومړی شرط خو ایمان دی چې یو کس باید ایمان ولري په الله باندې، په رسول الله باندې، او په مؤمن به شیانو باندې ایمان ولري چې اووه دانې دي. هغې نه وروسته د اعمال صالحو تر څنګ دا شخص کې دغه څلور نښې موجودې وي چې هغه د الله په خاطر مینه ده، د الله په خاطر د یو کس سره بغض کول دي، او ورکړه ده د الله په نامه باندې د الله په خاطر باندې، او دا رقم منع کول دي، د یو څه نه ورکول دي. نو دغه نښې نښانې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د کمال دپاره معیار وګرځاو، او دا حدیث ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. نو الله دې موږ او تاسو ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.